سلام جوړ په خیر درنو لیدونکو هیله دا روغ او د کورونا ویروس څخه به په امن یاست د یاران میډیا د دې اونۍ سپورتي برنامه کې تاسو ته د تیري اونۍ مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوو هیله دا تر پایه له موږ سره اوسئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ له 143 ورځو وروسته د لوبغالي تړلې دروازې بیرته پرانیستل شوې کرکټ په ټوله نړۍ کې د 2020 د فبروري میاشت څخه د کورونا ویروس له امله نوو او لسګونه لوبې ترسره نه شوې د جولای 1 نیټه 143مه ورځ وه چې د کرکټ ټول لوبغالي تړلي وو او د کرکټ نړۍ ته یې زیات مالي زیان واړوه پر مالي زیان سربیره د کرکټ مینوال هم خواشیني وو او د کرکټ د ژوندیو لوبو لیدلو ته لیواله وو خو اوس په ازمایښتي ډول د کرکټ بیا پیل ته د جولای 8 نیټه ښه پلمه ده د تیري چهارشنبې په ورځ د انګلستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو وکولی شول چې د کرکټ لوبغالو هغه تړلې دروازې بیرته پرانیزي چې له 143 ورځو راهیسې تړلې وو د چهارشنبې په ورځ د جولای په 8 نیټه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې د ویسټ انډیز او انګلستان هیواد ټیسټ کرکټ لوبه پیل شوه او د نړیوال کرکټ بیا پیل ته هیلې وغوړېدې دا ځل شپږ افغان لوبغاړي په کارابین لیګ کې درو لوبډلو واخیستل تېره دوشنبه د ویسټ انډیز د ستر شلوریز سوداګریز کرکټ لیګ یا کارابین د لوبغاړو بولۍ ترسره شول او شپږ افغان لوبغاړي د درو لوبډلو لخوا رانیول شول دا لومړی ځل دی چې ټول افغان لوبغاړي په کارابین کرکټ لیګ کې اخیستل کیږي او لوبیږي راشد خان او رحمان الله ګربز بارباډوس ټرینډیس لوبډلې محمد نبی او نور احمد له کڼوال بیا سینټ لوشیا زوکس لوبډلې قیس احمد او نوین الحق بیا د ګیانا امازون وایرلز لوبډلې واخیستل تر دې وړاندې 4 افغان لوبغاړي په کارابین لیګ کې لوبېدلي وه لومړی راشد خان او محمد نبی او په 2019 میلادي کال کې بیا د دوی ترڅنګ ظاهر خان او قیس احمد هم ولوبېدل د سږ کال په لیګ کې به شپږ افغان لوبغاړي وي ګربز نوین الحق او نور احمد پکښې په لومړي ځل لوبېږي د ویسټ انډیز هیواد د کرکټ کورنۍ لیګ د راتلونکي اګست میاشتې په 13 نیټه پیلیږي او د سپټمبر میاشتې په 10 نیټه به پای ته ورسیږي کارابین لیګ د نورو تجارتي سیالیو ترڅنګ د افغان لوبغاړو په پرمختګ کې خورا مهم رول لري کرکټ بورډ وایي آی پی ایل سخت کال هند کې نشي ترسره کېدلی د هندوستان کرکټ بورډ وایي چې سخت کال د هندوستان کورنۍ تجارتي سیالۍ د کورونا ویروس له امله په هند کې نشي ترسره کېدلی د هند کرکټ بورډ مشر سوراب ګنګولي په خپلو تازه څرګندونو کې دا رد کړه چې ګواکې آی پی ایل دی په هندوستان کې ترسره شي سوراب ګنګولي زیاته کړه زه فکر کوم زموږ لپاره راتلونکي 3 او یا هم 4 میاشتې ډېرې سختې دي خو موږ باید دا هر څه وزغمو او د روان کال تر پایه او یا هم د راتلونکي کال په پیل کې ژوند عادي حالت ته راوګرځي د کورونا ویروس له امله هند کې د آی پی ایل ترسره کېدل ناشوني ده نو په همدې موخه ټاکلی پلاوی پر همدې غور کوي چې نیوزیلند متحده عربي اماراتو او یا هم سریلانکا کې ترسره شي څو ورځې مخکې متحده عربي اماراتو او سریلانکا هیواد له هند څخه وغوښتل چې د آی پی ایل سیالیو کوربتوب ورکړي خو د سې شنبې په ورځ د دې دوو هیوادونو ترڅنګ نیوزیلند هم وویل چې د آی پی ایل کوربتوب ته چمتو دی د افغانستان د آزادې مبارزې تکړه لوبغاړی باز محمد مبارز راتلونکي لوبې ته د ښه چمتووالي په موخه خورا په سختو تمرینونو بوخت دی مبارز په خپله رسمي فیسبوک پاڼه تمریناتي ویډیو خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې راتلونکي لوبې ته یې سخت تمرینونه کړي او پوره چمتووالی یې ورته نیولی د مبارز په خبره چې د سختو تمرینونو کې توانېدلی چې خپل 15 کیلوګرامه وزن هم کم کړي ټاکل شوې وه د آزادې مبارزې تکړه افغان لوبغاړی باز محمد مبارز 13 اپریل میاشت کې د اتریشي سیال په وړاندې لوبېدلی وای خو لوبه یې د کورونا ویروس له امله وځنډېده خو لا نه ده معلومه چې باز محمد مبارز په ای سی ای سازمان کې خپله راتلونکې لوبه څه وخت ترسره کوي رونالډو په یوونتوس لیګ کې لومړنی آزاد توپ ګول کړ د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او یوونتوس کلب تکړه بریدګر لوبغاړي کریسټیانو رونالډو د لومړي ځل لپاره ایټالوي کلب سیري کې د ازادي ضربې په وسیله ګول وهنه ترسره کړه رونالډو د ازاده ضربه د تیرې شنبې په ورځ د ایټالیا هیواد کورنۍ لیګ په 10مه اونۍ کې د تورینو لوبډلې په وړاندې ووهله چې په ګول وهنې یې بدله کړه
رونالډو وروسته له هغه چې له یوونتوس سره یو ځای سو دا یې د ایټالیا په کورني لیګ کې 44 ازاره ضربه وه چې ویې وهله، خو په تیرو 43 ضربو کې ناکام و او بالاخره 44 ازاره ضربه ګول کړه. کریسټیانو رونالډو د یادې ګول وهنې څخه وروسته وویل چې دې ډول ګول ته یې زیاته اړتیا درلوده ځکه دا یې په پرمختګ کې خورا مهم رول لري.